د ټکسي دا چلوونکي د خپلو موټرو د چتونو پر سر کولرونه نصبوي څو د موټر د ایرکنډیشن پر ځای کار وکړي او مسافر پکښې په راحت سره سفر وکړي. دا مې ګرمۍ وه ډېره ټینګه ګرمۍ وه، ګرمۍ مې کېدله دا یو 3 کاله 4 کاله در مخه. نو باره مې سوچ فکر ولی د دې موټرانو خو ایسي و شان کار نه کوي یا مصرف کوي. نو ځکه باندې مې دغه کولر ورته بسته کړي، دا توپخانې ته ولاړم، بس د کلاسي مې جوړ کړي باندې مې ورته بسته کړي. د ټکسي چلوونکي وایي چې سره له دې چې په کندهار کې ډیره سخته ګرمي ده، خو مسافر یې په ډیر راحت سره له یو ځای بل ځای ته سفر کولی سي. دا د ریسي ډېر ګټور دی. دا د ریسي په دې خاطر ګټور دی چې یوازې د مخ خواته باد ورکوي، دا مکمله موټر ته به هوا ورکوي، یخ هوا ورکوي. یو دا دغه تکلیف دی چې ساده دا یو اوبه غواړي، اوبه به هر ګړی بې پر اوبو ورګرځې. اوبه یم غرمه سهار چې راځم چې ډک یې کړم بیا در غرمې پورې، غرمه چې بیا کور ته ولاړ شم بیا یې چې ماپښین چې راوځم بیا یې ډکوم، بیا د ماخوستنه پورې بیا د کار کوي. د دې په لاس جوړو سویو کولرونو جوړونکی وایي چې له څو کلونو راهیسې د دې ډول کولرونو جوړولو ته د خلکو پام زیات شوی دی. دا 2-3 کاله کې چې د خلکو ورته پام شوي دي. پخوا چې وه چې کولرونه د ډېرو ډبو څه ورته جوړوي، مثال یا خاشي ورته نه درلودی. نو په دا نور د روان کالو چې دی ډېر پیشرفت کوي په دې خاطر. د کولر د ننه اوبه او ځانګړې واښه هوا یخوي او بیا د یوه پایپ په مرسته یخه هوا د موټر داخل ته انتقالیږي چې د تودوخې تر 40 سانتي ګراده لوړه درجه کې د موټر چلوونکو او مسافرو لپاره ښه احساس سبب ګرځي. نو الحمدلله ګرمۍ نه زه په دا ټکسي کې دلته کولر بسته دی، یخه هوا ده. په افغانستان کې د بیروزګارۍ او فقر ترڅنګ سوځونکې ګرمي هم د افغانستان خلک له ستونزو سره مخامخ کړي. دا چې په ډیری سیمو کې خلک برېښنا ته لاسرسی نه لري او اقتصادي وضعیت یې هم ښه نه دی، اړ دي چې له دې ګرمۍ سره د مقابلې له کبله له بېلابېلو لارو چارو کار واخلي.